ځان په خپل عمل د اور د جهنم نه بچ کې. څوک دې په دې ټال نه ځاینګي چې زما خو پلانې خاندان دی او زما د پلانی چې کوم دې قوم سره تعلق دی، زموږ نیکه داسې سړی تېر شو، پلار مې داسې پاک سړی و، پلانې مې پلار یې پیغمبر دی والله تباه کو. دې کې عبرت دی موږ ته چې د پلار په عمل زوی نه خلاصېږي، په خپل عمل به خلاصېږي. په دې ټال ونه ځاینګي چې خو پلانی پیر صاحب نو سیما، څوک زه خو د پلانی خاندان والا یم، زما پلانې خاندان دی، زما دا خاندان نه، په خپل عمل به خلاصېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوچت انسان په دنیا کې نه تېر شوی او نه به رستو راشي. زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د آدم علیه السلام د ټول اولاد سردار یم، الله را دا سرداری را کړی، دا تاج را په سر کړی د عزت، او دا خبره د فخر په تور وای نه کوم، دا خبره څه د لویۍ نه کوم چې ګینې ځان راته لوی ښکاري او فخر کوم ګینې، او په دې خبره ګینې تکبر کوم نه. الله رب العالمین را باندې دا نعمت کړی، د نعمت د شکر په تور دا خبره را ښکاره کړه. خو هغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم زما استاد خپل لور ته سوې یا فاطمه بنت محمد، اے فاطمه بنت محمد، واوره بچی ګوره ډیرو تګران ودا لور چې صدې خوخی په دنیا کې او زما وس کې دار نه غواړي چې دلې درکم، زما په وس کې به دلې درکم، رانه غواړي دنیا د بس سبا سمند ترړه دلوا کوس مې وشو دلې پیدا کما ستا کوم ضرورت ما ته وایا. خو یاد وساته یو خبره درته کوم بچی ګوره، په دې خبره چرته دوکه نشي چې زما خو پلار پیغمبر دی او د انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام سردار دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا زما بابا جان دی او زه دغه بابا جان لور یم، زه خو به بس په پټو سترګو جنت تم داسې ځم نه بچیا. ځان په خپل عمل د اور د جهنم نه بچ کې. انقذي نفسك من النار، دا ځان دی ګور د اور نه بچ که بچیا، دا نفس دی د اور نه بچ که، داسې عمل وکړه په خپله چې ته په خپل عمل د اور د جهنم نه بچ. موږ او تاسو هر یو انسان دا به په خپل عمل باندې خلاصېږي. قل كل يعمل على شاکلته، او دغه رنګه كل امرئ بما کسب رهین، هر انسان په خپل عمل کې ګاڼه دی، ګاڼه هر انسان په خپل عمل کې څه دی؟ ګاڼه دی، په خپل عمل کې بر روان یو، خپل عمل مطابق. علمت نفس ما احضرت، هر انسان په هر هغه څه پوه شي چې حاضر کړي د قیامت په ورځ باندې. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. د ذره ذره په مقدار کله خیر عمل دې مو به ګوري او کله شر عمل دې مو به ګوري، دا ټول خبره دا به مخې ته راځي.